د تعلیمي سہولیاتو او د اعلی تعلیمي ادارو د فقدان له کبله په تحصیل شب قدر کې د زنانو د تعلیم کچه ډیره ټیټه پاتې شوې ده. په شب قدر کې د ګرلز ډیګري کالج د قیام نه پس د شب قدر د ولس دا تمه پیدا شوې ده چې دې سہولت سره به د دې ځای د زنانو تعلیمي پسماندګۍ کې څه ناڅه کمی راشي. خو شب قدر ګرلز ډیګري کالج کې د بي اس سی د کلاسونو د ختمېدو او د صوبې د تعلیمي پالیسۍ مطابق شب قدر ګرلز ډیګري کالج ته د بي اس بي د سہولت د نه ورکولو له کبله زنانه طالب علمان د سخت مایوسۍ ښکار شوي دي. زنانه طالب علمانو په صوبایي حکومت او د محکمه تعلیم په اعلی چارواکو غږ کړی دی چې یا خو د مونږ ته د صوبې د نورو کالجونو په څیر د بي اس بي سہولت راکړي شي او یا د په شب قدر ګرلز ډیګري کالج کې د بي اس سی کلاسونه واپس بحال کړي شي. د محکمه تعلیم د دې امتیازي سلوک په اړه نوموړي صحافي او د پریویټ سکول اسوسییشن تحصیل شب قدر صدر محمد حیات خان ریډیو دلبر ته ووی په شب قدر کې زموږ ټولونه غټي شون سبا شب قدر ډیګري کالج ډېر طالب علمان په دې تعلیم نه محروم پاتې شي. کم کې چې مطلب مخکې بي سي چلیدله اوس خو دا خیر حکومت په ټولو کالجونو کې بي سي ختمه کړه او د هغې په ځای بي اس شروع کړه. او کله چې طالب علمان لاړې او هلته د داخلې دوه کوشش وکړو مطلب دا چې داخلي اخیستې په بي اس کې نو نظامي ورته وویل چې دلته خو بي اس هم ختمه شوله او بلکې دلته بي اس هم نه کېږي. نو د افسوس خبره خو دا ده چې شب قدر د ضلع چارسد یو اهم تحصیل دی. بل طرف ته زموږ صوبایي حکومت تعلیم ډېرې غټې دعوې کوي په دې کې مطلب دا چې طالب علمانو سره دومره غټ ظلم دونه زیاتې نو دا خلکه خو د تعلیم نه دا غریبانان محروم پاتې شو. حکومت ته زموږ دا فورا مطالبه ده چې دا فیصله د فوري طور باندې واپس والي او دلته باقاعده د بي اس څنګه چې په نورو کالجونو کې شروع کول باقاعده کلاسز دې شروع کړي. خونی موږ هم دغه طالب علمانو سره د سیاسي پارټو سره او مطلب دا چې دلته په لاهي چې کوم دغه دا ټول به موږ راغونډو او دا مطلب دا چې موږ بھرپور احتجاج وکړو. د دې لپاره به موږ د شب قدر حلقه هر خد پورې زو او ان شاء الله د خپل حق غواړو. دغه سه شب قدر ګرلز ډیګري کالج سره د امتیازي سلوک خلاف د طالب علمانو والدینو د علاقې سماجی او سیاسي شخصیاتو دا اراده څرګنده کړې ده چې حکومت زر تر زر دا مسله حل نکړه نو موږ به نه یوازې دا چې په علاقایي سطح احتجاجي لړۍ پیل کړو بلکې په پیښور کې د وزیر اعلی هوس مخې ته به هم خپل احتجاجونو ته دوام ورکړو. حیات اقبال حیات دلبر نیوز شب قدر.